بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ټولو ته. هیله ده چې ټول جوړ او روغ اوسئ. دا کومه سیمه کې چې ولاړ یم دا د چک برېښنا بند دی، کوم چې په میدان وردګ ولایت کې وجود لري. په خپله چک ولسوالي ده او دغه راز د چک برېښنا بند چې کوم دی نږدې یوه پیړۍ وړاندې جوړ شوی بند دی، خو دغه د تېرو خواوشا 4 لسیزو جګړو کې بیا دا ځای تخریب شو او بالاخره هغه برېښنا چې تولیدوله 3 میګا واټه برېښنا نو هغه هم د منځه لاړه. نو اوس حکومت تازه اقدام پیل کړی دی تر څو د یو داخلي شرکت په مرسته باندې وشي کولی چې دغه بند طریقه چې بیرته یې ورغی فابریکه یې ورغول شي، 3 توربینونه ورته واخیستل شو، دغه ډول ترانسفارمر یې ورته نوي شوي. نو خدای کول د دغه برېښنا له درکه به اوس 3.9 میګا واټه برېښنا د تولید ظرفیت ولري او دا به همکاري وکړي چې تر څو د خپله د میدان وردګ ولایت په شمول باندې غزني او لوګر ولایت ته هم یوه اندازه برېښنا ورکړي. نو دا د برېښنا او ضرورت او هغه استعمال چې څومره اړین دی په اوس دور کې، خصوصا مې دغه ډول لرې پرتو ولایتونو دپاره چې هغلته نور امکانات ډېر په لاره نه دي اچول شوي، نو خورا اړینه او مهمه مسله ده. نو وطن کې چې یوه خښته په بله کې ښودل کېږي هم سړی باید هغه ته خوشبینه شي او خوشحاله شي، ځکه دا وطن دی او په وطن کې زیربنایي کارونه د دې باعث کېږي چې دغه وطن او دغه خلکو د سهولت کېدو لپاره یا خلکو ته د امکاناتو لاس کې ورکولو په خاطر باندې دا هر څه ترسره شي. نو دا ما چې زه کوم ځای باندې راتېر شوم دا همدغه بند په سر باندې یو پل تېر شوی دی چې دې خواته بیا د چک هغه اصلي ولسوالي دې خوا پرته ده او نورې قري او په همدې راسته باندې بیا نو کابل او لاندې غزني او همداراز خوا بامیان ولایتونو ته دا سړک او دا پل تېر شوی دی. نو دغه بند چې تاسو ته ښکاري دا یو 2 میاشتې وړاندې چې موږ دې ځینې لیدنه کړې وه او یو ریپورټ هم پرې جوړ کړی و. نو د دغه بند خورا ډک مو خو یو شی و چې دا ډکوالي کې د خلکو سره مو خبرې وکړې ویل کاسه د خاورو او خځلو خټو نه ډکه شوې ده. نو فکر کوم چې حکومت په دغه برخه کې یو اقدام کړی دی چې د کاسې په خلاصون باندې لګیا دی چې دغه کاسه د خاورو او تیږو نه څنګه راپاکه کړي او بالاخره دې ته یې جوړ کړي چې د ډېرو اوبو د جمع کولو ظرفیت ولري تر څو ونه د برېښنا په تولید کې او یا دغه راز د نورو هغه فرعي بندونو په لرلو سره چې هغه کې بیا زراعتي برخه د پام وړ ده او کانالونه ورته تېر شي، ویالې ورنه تېرې شي او بالاخره خلک چې دلته دغه دهقاني کوي نو هغوی ته هم لا ډېره زمینه برابره شي. یو څه بل درته ښایم چې د دغه بند برېښنا هغه اوبه چې کوم ځای کې غورځېږي نو هغه سیمه در باندې ګورم، هغه سیمه دغلته ده. نو دلته بیا د دغه بند هغه اوبه چې کومې دي هغه ټولې تویېږي او بالاخره بیا دنه لاندې چې کومې سیمې دي هغه بیا په زراعتي لحاظ باندې خلکو د استفادې وړ دي. نو یوه شېبه مو ځان سره وړم، دغه برخه ده چې دلته دغه اوبه راتویېږي 1 2 3 په 4 فازونو کې دلته دا اوبه ښکته ځي او بالاخره بیا لاندې کولی شي نور برېښنا بندونه یا د ویلو لپاره یا د زراعتي ځمکو لپاره ورنه جوړ شي او بالاخره د استفادې وړ شي. په دې وروستیو کې یو ښه بحث دا دی چې حکومت یو جدي تصمیم د همدې لپاره نیولی دی چې څنګه وشي کولی خپل برېښنا بندونه بیا له سره ورغی، هغه چې په جګړو کې تخریب شوي دي یا هغه چې له کاره لوېدلي دي. یو خو والی د دې بند لپاره دا هم دی د چک برېښنا بند لپاره چې حکومت خبر ورکړ چې هغه 3 توربینونه چې دي دا له اروپا را انتقال شوي دي او خورا ډېر مصرف یې شوی دی. نو اوس مهال به دغه برېښنا بند چې کوم دی دا د راتلونکو 18 میاشتو په جریان کې ورغېږي او مصرف به د یو خصوصي شرکت له لوري چې 504 میلیونه افغانۍ لګښت به ورباندې راشي. نو موږ سره د برېښنا شرکت ویان راغلی دی، اول نه دویم کس د برېښنا شرکت ویان. نو خوشحاله شو، هیله ده چې دغه ګزارش ستاسې د پام وړ ګرځېدلی. نو دغه د فابریکې امکانات سهولتونه دي چې خراب شوي دي. نو له تاسو ټولو مننه چې وم څارلو.